د رخصت څه مه وایه بیرته به بیمار شمه د رخصت څه مه وایه بیرته به بیمار شمه ستا له دې ګډو وډو تورو سڼو جار شمه واه بیا ډېر زبردست د رخصت ډېر عالي څه مه وایه بیرته به بیمار شمه ستا له دې ګډو وډو تورو سڼو جار شمه جار شمه ډېر ښه ته چیرته دومره مهربان یې چې در ومې غواړې ته چېرته دومره مهربان یې چې در ومې غواړې ته چیرته دومره مهربان یې چې در ومې غواړې زه چیرته دومره بخت لرم چې دې په کار شم واه که دې په غېږه کې یو څو شېبې هم پاتې شم که دې په غېږه کې که دې په غېږه کې یو څو شېبې هم پاتې شم د ژوند کولو ته به څو کاله تیار شم واه پیره په خدای قسم منې که یې په تا وکړم پیره په خدای قسم منې که یې په تا وکړم چې په څېره پسې د لږ وروسته خمار شم ډېر زبردست السلام علیکم د هنري وزرو یوټیوب چینل او پاڼې درنو مینوالو هیله مند یم چې جوړ او روغ به وایو زموږ پروګرام هم هیله ده چې تر پایه واورئ او خوند به ترې واخلئ دا د یو ځل بیا مو په یو بل پروګرام کې راسره خوږ ژبه یو تکړه شاعر وهاب ویران صاحب مېلمه کړی وهاب ویران صاحب هغه څوک دی چې دی ډېره ښه شاعري کوي او خو کمه کوي نو وهاب ویران صاحب ته پروګرام کې ښه راغلاست وایو ډېر خوشحاله یو ویران صاحب چې پروګرام کې مو لرو ډېره زیاته مننه جناب خاورین صاحب تاسو او ستاسو د پاڼې او یوټیوب ډېرو خوږو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کومه هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست او تر دې دمه به مو ژوند په ډېر خوښۍ سره تېر شوی وي مننه ویران صاحب لومړی دا راته ووایئ چې څه درنه اورو په لومړي سر کې مخکې تاسو یادونه وکړه چې زه ډېره کمه شاعري کوم تقریبا د ګوتو په شمار شعرونه مې لیکلي دي نو د همغو کمو شعرونو له جملې به یو غزل درته ووایم چې ډېر خوند به وکړي سپینه تر هندارې بنیادمه پکې پټه ده سپینه تر هندارې بنیادمه پکې پټه ده ستا تر سالو وګرځمه شمه پکې پټه ده ډېر ښایسته ډېر زبردست ښه ده چې څېره مې خندرویه پیدا شوې ده ښه ده چې څېره مې خندرویه پیدا شوې ده ښه ده چې څېره خو دې لږ غمه پکې پټه ده واه ډېر ښایسته جار دې له دې ګډو وډو سترګو شم راوګوره جار دې له دې ګډو وډو سترګو شم راوګوره جار دې شمه دلته د ژوند تمه پکې پټه ده واه دا خاورې راوسپړئ په منځ کې یې ګلاب ایښی دا خاورې راوسپړئ په منځ کې یې ګلاب ایښی دلته مې نانځکه او صنمه پکې پټه ده دا خاورې راوسپړئ په منځ کې یې ګلاب ایښی دلته مې نانځکه او صنمه پکې پټه ده وروستی بیت دی چې زلفې یې په سپین مخ باندې تار تار راپرې ایښي دي زلفې یې په سپین مخ باندې تار تار راپرې ایښي دي زلفې یې په سپین مخ باندې تار تار راپرې ایښي دي زنه یې ښکاره ده کمه پکې پټه ده ډېر ښایسته ویران صاحب ډېره زیاته مننه نو ویران صاحب دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي تاسو شاعري کوئ تقریبا د مکتب په پنځم ټولګي کې وم چې ما لومړی شعر لیکلی و خو بدبختانه به ووایم چې اوس هغه لومړی شعر زه له ځان سره نه لرم که هیر شوی خو بېله خبره هیر خو هسې مو زه خپل شعر یادولی نه شم که نه که زه شعر لیکم هم نو زما لپاره ډېر محدود وخت وي چې هغه وخت کې زه خپل شعر یا کتابچې ته ورسوم یا هم موبایل ته ورسوم بیا له ما سره شعر پاتې کېږي او که یې بیا دغسې نه کړم نو ممکن 15 دقیقې وروسته زه شعر نه ولرم که نه یوه ستونزه دا ده او بله خبره هغه وخت کې چې زه ډېر ماشوم هم وم او تر ډېره دلته لکه ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا هم ډېر فعالیت یې نه درلود نو موږ هم فعالیت نه پکې کوئ ډېر نږدې ملګری هم دی او شاعري کوي نو بیا د هغه یو کتاب راچاپ شوی و چې بیا په هغې کې زما ځینې شعرونه راغلي ول او یوازې څو بیتونه یا 2 یا 3 بیتونه خو یې تقریبا ډېر راغلي ول خو مکمل غزلونه مې څو یوازې نوم زما نه و که نه نو بیا هماغه څه دلیل یا لامل سول چې ما شاعري نه مې هم زړه مات و ځکه چې هغه وخت کې ما ډېر خلک هم نه پېژندل او ډېرو خلکو زه هم نه پېژندلم نو بیا ما نه شوی کولی چې ځان مې شو کړی وای او یا چا زما لاسنیوی کړی وای علت څه و د دې چې ته شاعري وکړې ډېره پورې دا خبر به دقیقه جواب نه کړم که نه چې علت څه و خو یو څه ځواب یې دا ووایم چې علت فکر کوم شوق و علاقه به زما په نظر ځکه چې شاعران خو هم لکه ټول جلا نظر لري زه چې د شاعرانو په اړه مې کومه څېړنه کړې دوی تقریبا په اکثره یا په زرو باندې یو څه شی لري حتما نو تا چې شاعري کوله حتما به د یو احساس له مخې کوله ارمان دې څه ده په جواب کې به بیت درته ووایم در جار شم د شپېلۍ اوازه ځکه در چاپېر یو در جار شم
د شپېلۍ اوازه ځکه در چاپېر یو موږ هم په تن سوري سوري ټول داستان نو هیله ده چې د دې یوه بیت نه تاسو ډېر مفهوم دوستانو اخیستی وي د ویران صاحب بل څه درنه ور ویران صاحب مهرباني د همدغه بیت څو پاتې بیتونه چې د دې غزل دي هغه درته وایم تر څو دا غزل هم مکمل شي دا خپل و دا بیت مرګیه په ویښتو کې ګوتې ولې راوهې مرګیه په ویښتو کې ګوتې ولې راوهې د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو نه راتېر یو راځئ زما ناهیلو سترګو بلې خواته لاړ شو راځئ زما ناهیلو سترګو بلې خواته لاړ شو د خدای کارونه ډېر دي ممکن موږ ترې نه هېر یو د ورځې په څو هیلو ژوند ساتو تر ماښامي خو د ورځې په څو هیلو ژوند ساتو تر ماښامي خو د شپې نو بیا په خپلو ارمانونو کې راګیر یو او اسمانه راغورځېږه چې قیامت شي په دنیا اسمانه راغورځېږه چې قیامت شي په دنیا دا موږه بدنصیبه خلک بس ته چې اخیر یو مهرباني ډېر عالي ویران صاحب دا راته وایي چې نیت لري چې کتاب دې چاپ شي هو د دې لپاره خو مې تقریبا ټینګه اراده کړې ده کلک هوډ مې کړی دی خو لکه په لومړیو کې مو دا خبر یادونه مو وکړه بیا هم تکراریږي نو کمه شاعري ده نشم ویلی چې څه وخت به چاپ شي بل څه درنه وروستي ژوند لکه ستا مازغه زما په شور خراب ښه دی ژوند لکه ستا ماغزه زما په شور خراب ښه دی عشق لکه زه د خپل وجود په اور خراب ښه دی ډېر زبردست سترګې راسمې کړه په سترګو مې هغه میینه یا نزورګره یاره نور انځور خراب ښه دی او په دا تازه ښار کې دا یوه مې که ده تته ښه ده په دا تازه ښار کې په دې تازه ښار کې دا یوه مې که ده تته ښه ده وجود مې روغ ښه دی د زړه مې کور خراب ښه دی ستا د ښایست په باغ د توند طوفان د مرګ راشي ستا د ښایست په ښار د توند طوفان د مرګ راشي ستا د ښایست په باغ د توند طوفان د مرګ راشي خیر دی د ژوند په رنګ کې دغه نور خراب ښه دی چې ستا د نوم په ځای زما په نامه یاده شي چې ستا د نوم پر ځای زما په نامه یاده شي ژوند د زما په څیر په دې پیغور خراب ښه دی سوي سینۍ د ګریوان په تارو مه پټوه سوي سینۍ د ګریوان په تارو مه پټوه ویران ملنګ ښه دی دلبرې نور خراب ښه دی ډېر زبردست مهرباني مننه وروستیو کې څه پیغام لري په وروستیو کې لنډ پیغام یوازې دا پیغام لرم چې د انسانیت لپاره تر ټولو مهم څه مینه دی او زموږ پاک دین اسلام هم په مینه باندې ډېر ټینګار کړی دی باید خپل منځ کې مینه سره وویشو ډېره زیاته مننه دوستانو په دې هیله چې له دې پروګرام څخه چې له وهاب ویران صاحب سره مو وکړ خوند به مو ترې اخیستی وي بیا به بل دغسې پروګرام په لوی څښتن تعالی سپارو تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې